یو شی دی زه پر پزه کښېږدم دوی غوږونه راونیسي دا چیش دی زموږ تی د استعمال شی دی په ذهن کې نه درځي نه هغه اوس په اسمانو کې دی په مځکو کې دی ځکه کې په مځکه کې دی نه هسې هو په مځکه کې دی او استعمالوي یې ډېر هغه کوم شی دی زه پر پزه کښېږدم دوی غوږونه راټینګ کړي ته پر پزه کښېږدې او دوی غوږونه راټینګ کړي دا به چیش درته یاد کړم یاره چشمې خو نه دي چشمې څنګه کېدی شي یا چشمې هم نه دي الله بنده چشمې هم نه دي یاره زما په ذهن کې خو هوا راځي په جمعه راوځو د دې پکنیک جوړو د انډیوالانو ګپه سره کوو اوس د ګور د جلا جلا کارونه دي څوک په زرګنجي کې څوک په ټپیس څوک چیرې نو بس جمعه په ورځ بس د دې په یو ځای کېږي دا خو نو نیمه کسان نشته هغه دغه مطلب سیزن یې نه دی راغلی دا سیزن مصروفه دی هو د هر انسان دپاره که په هفته کې نه وي په میاشت کې خو د یو وارې خامخا په پکنیک وځي دا پکنیک دا رقم ماحول دی دا سړي طبیعت برابر سي نه د یوې طبیعت برابر سي یوې نه د اکسیجن نوی ورته میلاو سي نه دا پکنیک ډېر ښه خوند کوي کله کله سړی په طبیعت راوځي له ملګرو انډیوالانو سره نو طبیعت یې سم سي السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه سي خیر اوسې نوم دې چېرته دی نوم مې پیدا محمد دا محمد د کوم ځای اوسېدونکی د علمو کوټ ښار اوسېدونکی کوټې ته ښار اوسېدم څه مصروفیت لري مصروفیت خو نو د هغه مصروفیت دی د موټرانو پرزې مرزې دي او دغه شی مې خرڅوو د پخوا په نسبت د موټرانو کاروبار صورتحال یا د پرزپاټ اوس پر څه خیال اوس خو ښه دی خو ګزاره کوي پخوا رقم خو نه دی کم چې پخوا و هغه رقم اوس نه دی وجه چیش ده وجه نو اوس کاروبار نشته نو خامخا نو د ټولو کارونه ولاړ دي نو خیر الله دې دا علم نه دري وامین د ټولو کارونه دې الله پاک ور برابر کړي څه څنګه راوتلې د ملګري در سره دي د جمعې ورځ ده د ملګري را سره دي ول راځي پکنیک وباسو رالو دلته کښېنستلو بس دا علاقه و دغه ښه خوند کوي ښه موسم دی د انسان لپاره څومره مهمه ده چې دی راوځي په هفته کې یا په میاشت کې په مزاره په پکنیک باندې هغه نو په هفته کې سو په میاشت کې سو چې څه معنا دماغ پر سکون وي مطلب ته وایي مهمه ده چې راوځي لږ پر سکون وي لږ سیر و تفریح وکړي چې راوځي خو ډېر ښه دی هغه انسان ډېر سکون کوي ته همیشه ترې راوځي دا کم ګروپ چې یاست که کله همیشه راوځو همیشه په دوبي کې هم راوتلو په داوه ژمي کې هم راوتلو چې دلته واورې شروع وه هم راوتلو چې راوځي د جمعې ورځ تېره چې د ملګرو سره بیا دا نور هفته په ځان پوهېږي پر سکونه یې که بیا هم دماغ خوش کړي خشم درځي پریشانه یې ډېر پر سکونه یم دونه پر سکونه یم چې دغه هوا مې ووایي د رابلې جمعې پورې ښه سم دم خوشحاله یو چې بله جمعه راځي بیا ودغه ته خوشحاله یي چې ولا پکنیک باندې وځو دماغ پر سکونه سي لیرې ځایونه په پکنیک باندې وتلي یاست د ښاره سره لیرې ځایونه نو داسې تللي یو د بولانو خواته د بیبي ناني خواته تللي د هغه بلوچستان کې بلوچستان کې دننه دو د انیوړک ته تللي یو معنا در کراچۍ پورې کوم علاقه پر سکونه ده مطلب ته راځي یاره پر علاقه خو نه فلحاله دا پر سکون شر شور نسته نارې نسته اوس فلحاله انوړک هم ښه ده پخوا چې و خو انوړک ډېر شر شور و اوس خاص شی نسته دا ځای نو اوس بیا پر سکون دی ډېره مننه وخت راکړې اوس په دې خپرونه کې موږ یو سوال هم راوړی دی که د چیرې راحل کوي یو ډالۍ مې راوړی د هغه به درکړو سوال دا دی یو شی دی زه پر پزه کښېږدم دوی غوږونه راونیسي دا چیش دی زموږ تی د استعمال شی دی چې پر پزه یې کښېږدې دوی غوږونه راونیسي په ذهن کې نه درځي نه هغه اوس په اسمانو کې دی په مځکو کې دی مځکه کې دی نه هسې هو په مځکه کې دی او استعمالوي یې ډېر والله که دغه سوالونه جوابونه نسم درکولی
ډېره مننه. په اخر کې وکتونګ د څه پیغام لري؟ روژه هم را روانه ده. روژه را روانه ده، روژه مبارکه، خو نو ښه میاشت ده. الله پاک چې موږ ته توفیق راکړي د ښو د ټول اسلام ته. دا خو نو ډېر ښه دی چې روژه راشي او موږ ورسو یو عبادت و د الله دپاره وکړو. عبادت یو خاص میاشت ده چې هغه روژه ده. هغه روژه ده. کار دی چې مطلب ضایع یې نه کړو دا میاشت. خو دغه میاشت هم ښه میاشت ده، دی نه دی چې دا میاشت یې دغه ده، دا میاشت یې د روژې لا ښه میاشت ده. نو موږ غواړو چې په دا کې هم ښه عمل وکړو، په دغه روژې په میاشت کې هم ښه عمل وکړو او په نور میاشتو کې هم ښه عمل وکړو، ګرد عمر یې وکړو. ډېره مننه، وخت یې راکړي، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. په جنوب راوځو د دې پکنیک جوړو، د دې انډیوالانو ګپه سره کوو. اوس د ګور د جلا جلا کارونه دي، څوک په زرګنجي کې، څوک په ټپي، څوک چیرې. نو بس جمعې په ورځ بس د دې په یو ځای کېږي. دا خو نو نیمه کسان نشته، هغه دغه مطلب سیزن یې دی نه دی راغلی، دا سیزن مصروفه دی. د یو انسان لپاره څومره مهمه ده چې دی راوځي په هفته کې یا په میاشت؟ یاره ډېر مهمه ده چې باید د اوس د مریابات له ورسه یا د هزارهګان دي، دی لازمي هر کار د جمعې په ورځ پرېږدي، که شپین ژیري دي که ځوانان دي. ور د هغه د صحت دپاره خو د راوتنګ د جمعې په ورځ ډېر دغه. بله دا باوجوده د 2 ګنټې خو باید هر انسان که یو ګیم یې یا ورزش یې یا کیک بوکسینګ یا دغه بغیر واکسو داسې ته ورکړي. نو ګوره د جمعې ورځ د ماپښینه بعد موږ زموږ بغیر د څو ځوان پخوا اول موږ سره راتلو د 2000 ساعت څه یو زموږ پټۍ یو دلته سپین ږیرو هغه راتلو، دغه بعد اوس څو کسان دونه وخت تېر موږ د ډېر وخته راسو د 2000 ساعت سره راسو. جمعه په جمعه د جمعې په ورځ چې راوځي منظره وکړي، بیا د نور هفته په ځان باندې پوهېږي چې مطلب پر سکونه یې ډېره دا ورځ ته موږ ډېر خوشحاله یو. سیار رنګی موږ دغه ورځ ډېر کارونه موږ هغه ورته پرېږدلي راسو. ډېره مننه، وخت یې راکړي. په دې خپرونه کې یو سوال لرو. سوال دا دی، هغه کم شی دی زه پر پزه کښېږدم دوی غوږونه راونیسي، دا چیرته؟ یا د دې سوال جواب زه هم د عینکې څنګه کېدی شي؟ نو داسې دلته کښېږدی، هلته غوږونه هغه کړۍ چې دي غوږونه نیسي. څنګه ونیسي؟ نو دی هغه کړۍ چې دي هغه په غوږو کې ټینګې سي. چې دلته کښېږدی خو ګوره چې په غوږو کې نکې ټینګې، نو خو نه ټینګې شي عینکې. یاره خو ګوره د ځوان چهره چې دغه ډکه ده، د سپین ږیري چهره چې دغه خالي ده، دغه وجه نه دی بسۍ مسۍ د اکثر خلاص. ډېره مننه. بالکل کتونکو د خپرونې چې کوم سوال و عبدالمطلب د دې سوال جواب راکړي، دویم کس دی، دته به خپله ډالۍ ورکړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، وخت یې راکړي، آباد اوسئ. دا راته ووایه د یو انسان لپاره څومره مهمه ده په هفته کې راوتل یا په میاشت کې راوتل، په منظره یا په پکنیک لکه دا اوس دي کوم ماحول جوړ کړی دی، څومره مهمه ده انسان لپاره؟ یاره دا نن سبا خدای حالات دی نه، د هر انسان دپاره که په هفته کې نه په میاشت کې خو د یو وارې خامخا په پکنیک وځي. دا پکنیک دا رقم ماحول دی، دا سړي طبیعت برابر سي نه، یوې طبیعت برابر سي، یوې نه د اکسیجن نوی ورته میلاو سي نه. دا پکنیک ډېر ښه خوند کوي، کله کله سړی په طبیعت راوځي له ملګرو انډیوالانو سره، نو طبیعت یې سم سي. مطلب ته وایي چې راوځي په هفته کې؟ په هفته کې دی، په میاشت کې نه، په هفته کې نه، په میاشت کې خو د خامخا راوځي. ډېره مننه، وخت یې راکړي. په دې خپرونه کې مې یو سوال لرو. سوال دا دی، هغه کوم شی دی زه پر پزه کښېږدم دوی غوږونه راټینګ کړي؟ دی پر پزه کښېږدي او دوی غوږونه راټینګ کړي؟ دا به چیش درته یاد کړم یاره. حافظه دا سوال به نه در معلوم؟ موږ ته د استعمال شی دی. موږ ته د استعمال شی دی؟ استعمال هم دی او استعمال په ضرورت کې دی، یو قسم ضرورت دی استعمالوو یې. دا هوا خو نه ده؟ هوا څنګه کېدی شي؟ په پزه کښېږدي غوږونه راټینګ کړي. ماسک لکه ماسک راځي، هغه په ګرده مخ باندې راځي. ماسک نه دی، بل بیا څه شی دی یار؟ چشمې خو نه دي؟ چشمې څنګه کېدی شي؟ یا چشمې هم نه دي، الله بنده چشمې هم نه دي. یار زما په ذهن کې خو هوا راځي. هوا کش کې نه، دا خپله د تراکش دي. بل شی په ذهن کې نه راځي؟ یاره بل شی خاص په ذهن کې نه راځي. یو شی دې یاد کړي، هغه ته لږ نږدې ده، اوس یې دې یاد نه، دا اوس تا یاد اوس یې ما یاد کړي. ماسک
یا ماسک مې درته یاد کړی یو بل شي بل مې څه یاد کړه د دویم ماریات کې دغه دی ته مو ورته وایې د دویم ماریات کې دغه شی دی تا درې شیان یاد کړه هو د دریم کم شی دی دغه دی درې شیان خو ما یو ماسک یاد کړی یو مې هوا یاد کړل یو مې چشمې یاد کړې بالکل چشمې چشمې دي بالکل صحیح چشمې چې دی پر پزه د کښې شول دی غوږونه ټینګوي غوږونه ټینګوي بالکل خو ما درته وویل چشمې دي ډېره مننه کتونکو زموږ د خپرونې چې کوم سوال ولو سوال څه داسې ولو زه پر پزه کښېږدم دی غوږونه راټینګ دا بالکل چشمې کېدی سي عینکې کېدی چې کریم خان راکړي کریم خان ته به خپله تحفه ورکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ دی توپه دې راکړله چې دا توپه خو یاره قیمت یې نشته ډېره مننه خوشحاله اوسئ اباد